له جلال آباد ښاره څو کیلومتره لرې د مومندرې ولسوالۍ باسول سیمه کې د سیند غاړه چیرته چې ګڼ شمېر سیلانیان راځي او د اوړي په موسم کې همدا د سیند غاړه د ځوانانو پر میلهځای بدل شوی دی. د همدې ولسوالۍ سیمه ییز مسؤلین وایي د سیمې د خلکو ترڅنګ د لرو پرتو ولسوالیو څخه ډیری سیلانیان د باسول سیمه کې د سیند غاړې ته په سیل ورځي او د سیمې له ښایستونو خوند اخلي. نو سیلانیان راځي دلته د سیند غاړې ته او ګرځي، د یو استفاده خو د ښه امنیت نه کوي، بل استفاده د دغه ځای هوا او آب و هوا ډېر خوندور موسم وي. نو سیند غاړې ته دوی راځي او په ازاده فضا کې خپل چکر وهي او دغه ځای سیل ترسره کوي او بیرته ځي. د سیند غاړې ته راغلي ځوانان وایي له خپلو دوستانو سره په چکر راغلي چې د خپلې سیمې د ښکلاګانو او شنو ساحو خوند واخلي. نو ډېر ښایسته ساحه ده، ډېر منظرم ده، خلک د سیال لپاره راځي، د چکر لپاره راځي. زما هم هیله تمنا او ارزو هم همدا وه سره د ملګرو دلته راغلي د چکر لپاره. همدې سیمې ته په چکر او تفریح راغلي نور ځوانان غوښتنه کوي چې سیمې ته د لا ډیرو سیلانیانو د جلبېدو لپاره د پارکونه، تفریحي ځایونه او نورې اسانتیاوې برابرې شي چې سیلانیان فامیلونو سره ورته په سیل راشي. یاره زه خو چې پوره خواري باید وشي پوه شو چې مثال دغه لار لومړی قدم کې لاره برابر ښه خبر ده. حکومت مو دا غوښتنه لاره برابر کړي، همدا مهمه خبره ده. لاره موږ بیټي مو د خرابه ده او بلکې همدا د منځري پر نور ځای برابر شي چې مثال اخو کیسې جوړه کړي پوه شو خلل شي خلت نه نور خوندوالي خل فامیل سره فامیل راولي خپل کورنۍ ولې پوه شو بیت نه د ژوند خوندوالي خبر ځکه چې دا خو بيخي او ګرم شوی د پوه شو وړي موسم دغه دی همدا وخت د خوندونه چړې د خوندوالي پوه شو ژوند دی. د مومندرې ولسوالۍ یو کس وایي په شخصي لګښت یې د سیند پر غاړه هوټل جوړ کړی او زیاتوي چې د هوټل له جوړېدو یې موخه سیلانیانو ته تفریحي ځایونه برابرول دي. د دې هوټل نه زموږ هدف دا دی چې دغه ساحه ډېره سیال ته جوړه ده، د مختلفو ولسوالیو نه د ولایت نه د نورو کریو نه دلته خلک سیال ته راتله، د هغو دپاره تفریح دپاره موږ دغه ځای جوړ کړو چې دلته به کښېني، هغوی به د سیند څپو نه د ځای نه خوند اخلي او د دې سره ترڅنګ زموږ اقتصادي مشکلات حل شي. هره ورځ د سیند همدې غاړې ته د مومندرې ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو د ځوانانو ترڅنګ د ننګرهار ولایت او ولسوالیو ګڼ شمېر ځوانان د پاخه عمر کسان او له دوی سره ماشومان میله کولو ته راځي.